تاج بیبی 3 شوهر کرده است و هر سه در جنگ 19 ساله افغانستان کشته شدند. هر سه شوهرش سربازان ارتش ملی و برادران بودند. دریم شهیدان ورکړل په دې خاوره باندې موږ ته مصیبت. شوهر نخستین تاج بیبی فاتح رحمان را در یک جنگ در سال 2004 کشتند. بر اساس عنعنه پشتونها تاج بیبی را به برادر شوهرش رحیم الله دادند. او سال 2013 کشته شد. بعد این تاج بیبی با محیب الله برادر خوردی ازدواج کرد. محیب الله سال 2017 فوتید. تاج بیبی با 5 فرزندش در فقر و بینوایی و در ناحیه مروارید ولایت کنر زندگی میکند. تاج بیبی حالا همسر برادر چهارم امان الله است و او هم دور از خانواده در صف ارتشی افغانستان خدمت میکند. دا ماشومان څه غواړي دي چې مور او پلار دي دا خو دې ځکه ناشتي دیگه نه د خپل سخت د تکلیف علاله. محمد پسر کلانی تاج بیبی پدری فوتیده‌اش را پزمان شده است. ولی ډېر په ګرانو مزوی ما او ارڅ بر لاړل اوس چې هغه شی چې اوس دا شانتي نن څپلې شته جامع شته مکتب ته ځم نو جامع شته نه څپلې شم. خسروی تاج بیبی محمد رحمان در غم و غصه می سوزد. جنگ 3 پسرش را از او گرفت. پسر پنجمش معیوب است. دا درې یو ملون شو دا دوه شهیدان شو زما سره د نن ورځې پورې دغه یو شي نه علاوه چې شپږ میاشتې دولت وای خو کار کم نشته. ولی مقامات میگویند این عائله مزد سربازان کشته شده را میگیرد. امتیاز ورکول کی کارتونه مرتب شوي دي لکه څنګه چې نور شهیدان د دغه امتیازاتو له مستفید کیږي دوی هم د هغې نه مستفید شوي دي. تاج بیبی هنوز هم امیدوار است که فرزندانش مکتب بخوانند و دعا میکند که صلح هر چه زودتر به وطنش بیاید.